په لغمان ولایت کې د اکټیټ موسی له لوري 15 اتیا کډوالو کورنیو ته د 255,000 امریکایي ډالرو په ارزښت کورونه جوړ او نن ورته کلیګانې وسپارل شوې. په همدې اړه په جوړو شوو مراسمو کې لغمان والي محمد آصف ننګ، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال محمد قاسم عبادي، د ولایتي شورا غړي طاووس عادل، د دفتر رئیس فرید احمد مرزک او د کډوالو چارو رئیس شاکر الله شاکر او د یادې موسسې استازو ګډون درلود. لغمان والي د اکټیټ موسسې څخه مننه وکړه چې په دې ولایت کې راستنو شوو کورنیو سره د کورونو د جوړولو په برخه کې د نغدو پیسو ترڅنګ د ساختماني موادو مرسته کوي. نوړي زیاته کړه ولایتي اداره ژمنه ده چې په لغمان کې نویو راستنو شوو او داخلي بېځایه شوو کورنیو ته د همکارو موسسو په مرسته د زیاتو اسانتیاو زمینه برابره کړې ده. د لغمان د کډوالو چارو د رئیس انجینر شاکر الله شاکر پر وینا په لغمان ولایت کې د اکټیټ موسسې په همکاري د شلټر پروګرام له مخې 15 اتیا کورنیو ته 2 کوټې، یو دهلیز، تشناب او نور ضروري ملحقات په اساسي ډول جوړ کړي. د نوموړي په خبره د دغه یو شلټر لګښت 3,000 امریکایي ډالر دی چې په ترتیب سره هرې کورنۍ ته 1,080 امریکایي ډالر نغدي او د ساختماني موادو په موخه 1,920 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي. دا موږ د کډوالو چارو وزارت او د اکټیټ موسسې په همکارۍ باندې 15 اتیا راستنېدونکو کورنیو ته د شلټر پروګرام د لاندې کورونه جوړ کړي وو چې هر کورنۍ ته موږ د 1,920 ډالرو تجهیزات ورکړي وو او 1,080 ډالرو نغدي کومکونه ورسره کړي چې دوی په دا کورونه جوړ کړي. نن عملاً تاسو ولیدل چې دوی ته د خپلو اتاقونو کلیګانې تسلیم شوې او د دوی کورونه جوړ شو. نو انشاءالله کډوالو چارو ریاست په آینده کې هم دوی سره نور همکاري وکړي. نوموړی وایي ټول لګښت یې 255,000 امریکایي ډالر کېږي. هغه دغه راز وویل چې یادو کورنیو ته په قسط وار ډول نن 8,400 افغانۍ هم ورکړل شوې. هغه کورنۍ چې نن یې د جوړو کورونو کلیګانې ترلاسه کړې له ولایتي ادارې کډوالو چارو ریاست او د اکټیټ موسسې څخه مننه وکړه چې دلته یې کورونه جوړ او له زیاتو ستونزو یې خلاص کړل. د یادونې وړ ده چې د اکټیټ موسسې له لوري له نورو راستنو شوو کورنیو سره د دا ډول مرستو لړۍ هم دوام لري.